السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په درانه اوداسه باندې جماع کول دا د شریعت د نظره څخه څنګه دي؟ محترمه، پروا نه لري، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک منع ځین کړې ده، ځکه د حسن راته څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تاسې جماع یو مه کوئ چې تاسو اودس دروند وي، فانه یکون منه البواصر، د هغه څخه د بواسیرو مرضي پیدا کېږي. نو ځکه وایي د احتباس د بولو چې سړي ته بولې ورسي او دی یې نه کوي غټې بولې او بیا جماع وکړي، د دغو څخه بواسیر پیدا سي. د بواسیرو د مرضي دپاره نور علتونه هم شته، لکه ډېره ناسته، اعصابي کمزورتیا، د معدې خرابوالی، ډېر سوچونه او قبض. بعضې هغه بواسیر موروثي وي، یعنې په پلار کې وي، په اولادو کې هم بیا پیدا سي. نو داسې ډېر علتونه دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې په درانه اوداسه باندې سړي بولې ورغلي، غټې بولې دی یې نه کوي، بیا په هغه حالت کې جماع وکړي، دغه مشکل ځین پیدا کېږي. شرح زرقاني پر مواهب لدنیا جلد نمبر 10 صفحه نمبر 20. او د بواسیرو د مرضي دپاره که چاته یا ډاکټر ور معلومي، داسې تجربه سوی یا دوا ور معلومي، بعضې ورونه شته ډېر په تکلیف دي، پوښتنې یې هم کړي دي، بعضې نبوي علاجونه ما ورښولي دي، یادمونه، خو زموږ لاسرسی نه ورته کېږي چې ساختونه یو شی ورکړو. که چاته دوا نوم ور زده وي یا څوک ور معلوم وي، بیا دې په شخصي کې ما سره په رابطه کې شي، زه بیا هغه ته انشاءالله رهنمایي وکړم. ما خو ستا ساندی جوړ کړی دي، زما امید دغه ته چې هم ګوندې خدای هم په دغه وجه وبخښي. د بیخي دا چاره ته امید دي، د ښځو د نارینهو. دا اوس په ګروپ کې پوښتنه کړې وه، 14 ګروپ مې واخلي، که 18 ګروپ کې پوښتنه کړې وای، مولوي صاحب نوم یې وځي، ما درانه کارونه ما کوه چې نو دې وسي. نو بیا شخصي ته راته راغلی وایي دلته په دوبۍ کې مزدوران دي د بل، نو خامخا درانه کارونه کېږي. کینې زړه مې دی لمبه وکوله، زړه مې پر وسوځل سو. مال بیا به زه انشاءالله د نامه تعویض شی شخصي ته در واستوم. په ګروپ کې کوم نشر کې باره ټول درته راځغلي، دا پرونه چې څوک زنګونه راته وایي، چې له خدایه هم بیرېږم، کاشکې ما د غونه ټیم درلودی، د هر مؤمن خدمت به مې کړی وای. نو مولوي صاحب یو مشکل لري، واټساپ کې مسیجان د ما ځان زندی دی که او ټلیفونان اخلي، اوس له خدایه هم وبېرېږم، هلته دا تعویض ما او څاښ وخت راڅه غواړي او په رابوجېږي، ټیم د غونه نه لرم. وایي مولوي صاحب ما ته یو بل څوک راوښیه، بل څوک مې وروښي، په هغه قناعت نه کوي، ته ما ته یو شی راولېږه، زما کې دا درته شته. ستاسې دعا وکړئ چې الله ما خادم د امت کړي، چې دا د رسول الله د امت خدمت وکړم، په هر لحاظ چې د امت خدمت وکړم، دا د رسول الله امت دی، تاسو ته قدر نه لري، ما ته کینې دا هر سړی دومره په سترګو کې قدرمند دی، مؤمنان دي، اهل ایمان دي. کله کله د خپل سپین لباس شرمېږم، خلک وایي دا اوس څه چپلوسي رااخیستې ده، کنې ما به دې خلکو ډېر ښه اوس خو که د یو چا احترام کوه، اخلاق نبوي دې راوسته، وایي دا چپلوسي کوي. نو د هر مؤمن شناخته یې که پردی. یو وخت ما د یو نفر پر سر لاس تېر کړي ده، ږیره خریلې وه، دا سر مې لاس ور تېر کړي، باره مولوي صاحب زموږ څخه د ملایانو دی بد کېږي او ته دونه په مینه دې لاس را باندې تېر کړي، باره ما په دا تندي مچ کوي، ما المؤمن خو یو الحمدلله مؤمن یم، ولې نه یم مؤمن؟ نو ما د ایمان په وجه خوند را کوي، هر مؤمن خوند را کوي، لیدلی مې لا نه و، دغسې ښه خوند را کړي، ښه لمونځ یې وکړي. نو بیا وعده را سره وکړو، دا ږیره هم پرېږدم. نو مؤمنانو په خدمت کې دي، الله ژوند را کړي او اولاد یې په دغه امت کې ورولي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.